چې دا ګرد کائنات ماته راکوي او په دې بدله کې چې زه کلمه او ایمان پرېږدم دا زه نسم پرېښودلی. که یو سړی د ګردې دنیا د مال او د دولت خاوند سي دی د جنت یو چاریاک به رانیولی سي چې پر څونه کائنات باندې لمر چکر خوري دا چې له دنیا څخه زموږ سترګې پټې شي چې دا ډېر کمزوري شیان. د دنیا په تمامو نعمتو کې عظیم نعمت چې الله پاک موږ ته را نصیب کړی دی هغه ایمان دی. یو دی ایمان او بل دی د ایمان ثمره. ایمان دا بنیاد دی. د دې داسې مثال دی علماء کرام د دې مثال بیانوي لکه درخته. د درخت یو جړ دی او یو د درخت پاڼه ده، میوه ده، سایه ده، ګلانې دي. دا جړې په مځکه کې دی په سترګو نه معلومیږي، لیکن د درختې چې کومې شاخلې دي، پاڼې دي، میوه ده، دا په سترګو معلومیږي چې څونه د یو درختې جړ مضبوطه وي، څونه د یو درختې جړ زرغون وي، دغونه د هغه درختې پاڼې میوې هغه دغه رقم عمده وي. چې څونه د یو درختې جړ کمزوری سي، وچ سي، زوپ راسي، نو د دا درختې چې کومې پاڼې دي، کومه میوه ده، هغه کې هم زوپ راځي، کمزوري راځي، ژړوالی راځي، په میوه کې کمی راځي. ایمان هم دا د دین د درختې جړ دی او دا په زړه کې دی، ایمان په زړه کې او اسلام یا اسلامی احکام دا دغه د اسلام د دین د درختې د جړ هغه شاخلې دي، میوې دي. لمونځ دی، روزه ده، زکات دی، حج دی، عمره ده، صدقه ده، پاکیزه اخلاق دی. دا هغه پاڼې او هغه شاخلې دي چې د یو سړي څونه ایمان مضبوطه وي لکه د درختې جړ چې مضبوطه وي، نو د هغه درختې پاڼې شاخلې هره بره شنه و زرغونه یي که نه، میوه یې عمده یي که نه. دغه رقم چې د انسان په زړه کې ایمان څونه راسخ وي، مضبوط وي، د انسان پر اعضاو باندې اسلامي احکام دغه رقم بیا هره بره او تر و تازه وي. ایمان ډېر لوی قیمت لري. د ایمان قدر او قیمت دا اوس موږ ته نه معلومیږي. دا چې له دنیا څخه زموږ سترګې پټې شي بیا به د ایمان قدر او قیمت معلوم شي. موږ پکار دی چې د ایمان قدر او قیمت دا د جناب محمد رسول الله له دې قوله څخه معلوم کو چې د ابوجهل او د قریشو سرداران دا رالو و ابو طالب ته پیشکش وکړي چې دا ستا وراره چې دا د ایمان دعوت و خلکو ته ورکوي، د لا اله الا دعوت و خلکو ته ورکوي، په دې سره د ده مقصد څه شي دی؟ که د ده مال او دولت مقصد دی نو موږ چې څونه مال او دولت دی غواړي هغونه مال او دولت به وده ته ورکړو، او که د ده ښه باغونه او جایدادونه د ده مقصد دی نو چې په عربو کې کم باغ و جایداد دا د لاس پر کښېښوي موږ به هغه جایداد او باغ وده ته ورکړو. او که چیرې د ده مقصد په دغه ایمان او په لا اله الا په دعوت سره مقصد یې یو رشته دی غواړي نو چې په کم خاندان کې د ده شوقي د رشته دارۍ
نو دی د ګوته پر کښېږدي موږ به هغه رشته داري ودته ورکړو. د ابوطالب رالی نبي علیه صلات وسلام لره د دې مشرکانو دغه پیشکش ورته پیش کړي. نبي علیه صلات وسلام وفرمایل چې دا ډېر کمزوري شیان چې پر څونه کائنات باندې لمر چکر خوري، لمر راګرځي، چې پر څونه کائنات باندې دا سپوږمۍ چکر خوري راګرځي، چې دا ګرده کائنات ماته راکوي او په دې بدله کې چې زه کلمه او ایمان پرېږدم دا زه نسم پرېښودلی. معلومه شوله دا چې د ایمان قدر او قیمت دا ته دنیا تر تمام کائنات زیات دی او دا خبره حقیقت ده. موږ و تاسې که یو سړی د ګردې دنیا د مال او د دولت خاوند شي، پر مخ د مځکې چې څونه مال دی، دولت دی، سونه ده، چاندي ده، چې څونه مال او دولت پر مخ د مځکې دی، دا د یوه سړي شي، دی د جنت یو چارواک په رانیولی شي، د جنت یو چارواک په حاصلولی شي چې ایمان نه وي. لیکن نبی علیه صلات وسلام په یو روایت کې فرمایي چې د یو ادنا مؤمن مسلمان ته الله پاک د دغه ایمان په بدله کې دونه جنت ورکوي لکه دغه دنیا د مځکې و اسمانونه ووار. معلومه شوله دا چې د ایمان قدر او قیمت دا د دنیا او د دنیا تر ساز و سامان او بلکې تر تمام کائنات زیات دی.